سورة الحديد دا مدنی سورت تے او بدی کی یو کم دیرش آیتونه بدی سورت کې الله سبحانه تعالی د ایمان حقیقت بیان کړي او د ایمان اثرات بیان کړي چې سړی ایمان راوړي نو دا د کارونه بکې د صفات په بکې راځي او د اثرات په بخکار کی ځکه چې د الله سبحانه تعالی معرفت په دکې راشي نو دی به الله په لار کې جهاد هم کوي الله په لار کې به خرچم کوي زړه به نرمي او دنیا کې به دومره رغبت نه او په هغه کې به مهرباني او شفقت به پکې په دې صورت کې الله سبحانه تعالی وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. روایت کی راځي چې دا مسبحات سورتونه چې کوم دي مسبحات یعنی په اور کې چې سبح راځي التسبیح موضوع راځي فيهن آية أفضل من 1000 آية بدي کې یو آیت ته چې هغه د 0 آیتونو نه غوره او هغه په دې سورۃ الحدید کې دا 3 نمبر آیت ته چې دا آیت د 0 آیتونو نه غوره امام احمد بن حنبل رحم الله دا روایت راوړی د سورۃ په اول کې الله سبحانه تعالی د خپل معرفت دلیلونه راوړي او د خپل قدرت او طاقت دلیلونه چې ما پیژنې موږ په اول کې وی چې یو موضوع د سورۃ ته د ایمان حقیقت بیانول نو ایمان به تعالی راوړي په الله سبحانه تعالی باندې چې کله الله پیژنې داغه معرفت ته سره نه له به ته ایمان راوړي نو دیږي کو الله سبحانه تعالی ته خپل صفات بیانې سبح لله ما في السماوات والأرض پاکی بیانی الله لراغس چې پسمانونو او زمکه کې دي وهو العزيز الحكيم او غزور ور حکمت والده دي شیتونه موږ سره مخ کې تیر شوی سبح پاکی بیانی یسبحو وسلګیا دي سبح نه مخ کې بیان کړي یسبح وسی بیانی سبح بیان کوي تسبیح پاکی بیان کوي الله سبحانه تعالی قران کې الله سبحانه تعالی بل ذکر تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن د الله سبحانه تعالی لپاره پاکی بیانې د واسمانونو او د زمکه او سچ بدی کې دنه دي سچ بدی اسمانونو کې او سچ بدی زمکه کې وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه او څه شي چم دي هر مخلوق چې هغه الله سبحانه وتعالى پاکي بیانې الله چې تاسو دغه په پاکي بیانولو باندې تاسو نه پوهی خو هر مخلوق د الله سبحانه وتعالى پاکي بیانې د الله عظمت وهو العزيز الحكيم وغزور ور حکمتونه عليه نزور ور دي چې څه وګړي هغه کوي حکمتونه والے په هر کار کې حکمت پروت
د الله سبحانه وتعالی یو کار دي سني چې هغه د حکمت نه خالی. له ملک السماوات والارض، خاص دا غسر دا بچائی دا اسمانونو او د ځمکې، خاص دا غسر بچائی دا اسمانونو او د ځمکې. نو بګور دي مشرکین ته څنګه الله سبحانه وتعالی گمراه کړي چې څوک قبرونو ته پراته دي، څوک ونې او ګټې ته پروت دی، څوک بوتانو ته پروت دی، څوک باباګانو ته پروت دی، چا په تعویذونو یقین دی، چا په تور تارونو یقین دی. له ملک السماوات والارض، د الله سره بادشاہي د اسمانونو او د ځمکې ده، نو دغه سره خپل رابطه مضبوطه ساته. او کم کار دی چې الله سبحانه وتعالی نه کوي، د څه کار شته نبی به ته خپل حاجتونه د الله سبحانه وتعالی نه غواړه او هغه ته جزیره ښکاره کو. په قرآن کې الله د خپل علم په باره کې وایي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. او د الله سبحانه وتعالی سره کنجیانی د غیب دي. الله ما سره کنجیانی چابیانی د غیب د ما سره دي، او زمانه لوی بل چاته نه دي معلوم. ويعلم ما في البر والبحر، فوچو پلمده چې سید الله ته معلوم دي. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، او د دنیا کې څومره ونی د دې ونو نه چې کومه پاڼه ولېږي هغه د الله سبحانه وتعالی په علم کې شته. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. او کچرته یو دانه په ځمکه کې دننه د ځمکه په دې تیرو کې یا لوند یا وچته، هغه د الله سبحانه وتعالی په علم کې شته. دې ځکه الله دې ته اشاره وکړه چې بچای د ځمکه او د اسمانونو چا سره ده، د زما سره ده. یحیی و یمیت، ژوندي کول کوي او مړه کول کوي. ژوندي کول مړه کول د رب العالمین کار دی، او په تقدیر کې چې کله نیټه پوره شي او کوم وخت نه باندې ډیری عمر یوي، نو بیا دنیا دې یو طاقت نشي چې انسان د مرګ نه بچ کی، او دې یو طاقت نشي چې انسان مړ شي او هغه بیا را ژوند دی سوی د رب العالمین. نو ځکه به دا خبره کوي وهو على كل شيء قدير، او هغه پر شي باندې قادر دی. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، اغلا اول دی او رست دی او خکار دی او پټ دی. وهو بكل شيء عليم، او هغه پر شي باندې پوه دی. هغه د آیت چې د ضرورتونو نه غوړي، او بعض روایتونه کې د آیت راځي چې کله انسان ته د الله مبارک سوچونه راځي، کله کله شیطان انسان ته سوچونه راوړي چې هغه په خوله راوستې نشي دې راځي. نو په هغه ټیم کې ډېر کارونه دي، یو کار دی چې د آیت په تلاوت کې هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. او د دې تفسیر رسول صلی الله علیه وسلم په خپل کړه په حدیث کې راځي، رسول صلی الله علیه وسلم انت الاول فليس قبلك شيء، الا تاولي مستانه مخکې هیڅ شی نو. دا مطلب دی هو الاول، الله ولي ان الله نه مخکې څوک نو. والآخر ورستوي، رسول صلی الله علیه وسلم وانت الاخر فليس بعدك شيء، تورستنه ذاتي چې ستانه ورستو به هیڅ شی نه. الله ولنه ده ولا ورستونه ده، ټول هر څه الله ته پاتې. والظاهر او ښکارې، رسول صلی الله علیه وسلم چې تدیس ښکارې چې ستانه پورته څه شی نشته، ستانه اوچت څه شی نشته. باطن پټ،
نو تفسیر کې راځي حدیث کې او تب باطنی نو ستانه اخوا بل سنشتي، ستانه اخوا بل سنشتي. مطلب دې سره د دې دوه مطلب مفسرین بیانې. باطن یو مطلب دی چې الله پټ دی، یعنی د انسانانو نه پټ دی، مخلوقاتو نه پټ دی، نه ښکاره کېږي دوی ته. لا تدرکه الابصار، د سترګو کې دومره طاقت نشته چې الله وویني. د قیامت پر ورځ بیا الله سبحانه وتعالی ځان د مؤمنانو ته راښکاره کوي. او یو معنی دا ده چې ستانه اخوا بل څه نشتي، یعنی یو مخلوق بل مخلوق ته دومره نږدې نه دی لکه څومره چې الله دې مخلوق ته نږدې دی. یو مخلوق په دنیا کې بل مخلوق ته دومره نږدې نه دی لکه څومره چې الله یو مخلوق ته نږدې دی د علم او د قدرت او د لیدو او د اورېدو په لحاظ. یو مخلوق بل مخلوق دومره ښه نه پېژني څومره چې رب العالمین د مخلوق پېژني، بلکې یو مخلوق ځان دومره ښه نه پېژني څومره چې رب العالمین پېژني. دا اوچت صفات دي د الله سبحانه وتعالی. وهو بكل شيء عليم، او هغه په هر شي باندې پوهه دی. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. خاص الله غزت چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه په اندازه د شپږو ورځو کې. په شپږو ورځو کې الله سبحانه وتعالی د ځمکې او اسمانونه پیدا کړي. او دا خبره موږ مخکې بیان کړې چې څنګه چې د اسمانونه ودي د ځمکې دا هم ودي لاندې باندې دي. و ځمکې او اسمانونه د الله په شپږو ورځو کې پیدا کړي. د کومې ورځې نه شروع کړي؟ اتوار د ورځې نه شروع کړي د جمعې ورځې پورې د شپږو ورځې. په دې شپږو ورځو کې الله سبحانه وتعالی و اسمانونه و ځمکې پیدا کړي، او دا هغه طاقت دی. او که الله غوښتي نه د دین هم زر پیدا کولی شو، کن فیکون. الله چې امر وکړي شان هغه شي. خو دې کې هم د الله حکمت دی، د الله په هر کار کې حکمت دی. لا یسأل عما یفعل، څوک دې تپوس نه شي کولی چې دا کار دې ولې داسې کړی. نو شپږو ورځو کې هغه ځمکه اسمانونه پیدا کړي، دا هم غټ طاقت دی الله سبحانه وتعالی چې دومره غټ مخلوق یې شپږو ورځو کې پیدا کړی، او د دین هم زر پیدا کولی شو. د هغې نه بعد ثم استوى على العرش، بیا برابر شو په عرش باندې. الله سبحانه وتعالی ذات چې دغه په عرش له پاسه دی. دا زموږ عقیده ده د حق پرستو مسلمانانو، د سلفو د دین د مشرانو، د صحابه کرامو منهج او عقیده ده. او کوم عقیده چې موږ د قرآن او حدیث خولې د سلفیت عقیده ده چې الله سبحانه وتعالی ذات چې د په عرش باندې د الله بخپله دا خبره کوي. او موږ الله دومره نه پېژنو څومره چې هغه خپل ځان ښه پېژني. د دې بعضو نه غریبانان الله ورک دی. الله کوم ځای کې مولیان دا خبرې کوي، زموږ په دې ملکونو کې کوي. الله کوم ځای کې نه بره دی، نه کته دی، نه ښی لاس دی، نه ګس لاس دی، نه مخې ته دی، نه شاته دی. کوم ځای کې مطلب څه شو؟ حدیث مطلب شو نشته. نه وي د دنیا نه بهر دی او نه په دنیا کې دننه دی. او باز څه وایي؟ وایي الله په هر ځای کې دی، هر ځای کې الله دی. نه هغه که یو ځای دی مثال کې دا د جومات ته چت پې جوړ دی، چت لاندې والعیاذ بالله څوک دی؟ الله شته. نو د دې میز لاندې کومه کمره کې چې ته ګناه کې هلته الغرض چې په هر ځای کې وایي الله دی. د دواړو عقیدې غلطي. د اولو نه خو الله ورک دی بلکل، او د دویمو وی هر ځای کې. او دواړه عقیدې د قرآن خلاف دي، دواړه عقیدې د قرآن خلاف دي. الله بخپله وی ثم استوى على العرش، نبی هغه برابر شو په عرش باندې. نو اوس الله په عرش لپاسه، ذات هغه په کوم ځای کې دی؟ په عرش لپاسه، او عرش په اسمانونو لپاسه. او د ټول نه اوچت مخلوق چې هغه کوم یو دی؟ هغه د عرش دی. د عرش څنګه دی؟ الله اعلم. کیفیت الله ته معلوم دی. الله په عرش لپاسه څنګه دی؟ الله اعلم. ځکه امام مالک رحم الله بس یو کس راغی
وی کیف استوى على العرش څنګه الله په عرش لپاسه ناغه ته الاستواء معلوم استواء عربی کې معلومه ده په یو شی باندې لپاسه کېده اذا استويتم عليه کله الله کله چې تاسو په سورلو باندې لپاسه شي نو استواء په عربی ژبه کې څه ده وی دا معلومه ده واضحه والكيف مجهول او کیفیت څه ده مجهول ده جل موږ د کیفیت نه خو نه جل کیفیت نه خو له موږ په کیفیت کې خبرې نه کوو والسؤال عنه بدعه او د دې قسم ته پوښتنه بدعت دغه صحابه کرامو ته پوښتنه کړي نه دي کړي په دې ایمان دي خدای ته پوښتنه نه دي کړي چې څنګه او بیا خپل شاګردانو ته دا سړی لري کې د ماته بدعت ښکاري بس او په زور دی مجلس نه وشو پاسې دي دا ته پوښتنه چې کې د بجله کې مرسي الله سبحانه وتعالى بعرش مستوی د قرآن او حدیث منهج دی او د صحابه کرامو منهج دی او د دین د مشرانو د سلور امامانو منهج دی د امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده د امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل رحمهم الله امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې څوک دا وی چې ماته پته نشي چې الله کوم ذکر دی او ماته پته نشي چې عرش کوم ذکر دی نو دا سره سره هغه دا کافر دی د امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده او زمونږ په ملک مرز دی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده ګره څوک نه مني او اسی وي مونږ امام سي په روان د بریلیان د چا په مذهب دي ها احناف دي کنه دي ځان حنفیان وي کنه وي مونږ د امام سي په مذهب فقه کې مونږ په چا په روانو په امام سي پسې امام سي د چلو نکړي کوم چې دوی کوي ها خدای څنګه کوم ملک دیوبندیان دي دیوبندیان خصفا وي منګه فقه کې امام سي منو او په عقیده کې منګه ابو منصور ماتوریدی او ابو الحسن الاشعری منو چې د دوی د کوم عقیده چې د شاعرو د ماتوریدیو د گمراهانو عقیده دي نو په عقیده کې د دې دوه عقیده منو او په فقه کې څوک منو امام سي منو عجیب خبره ده امام سي په عقیده کې نه منو ولې نه منو یا خو د امام سي عقیده خراب ده او یا ستا خراب ده د امام سي عقیده خراب نه نو ستا خراب شو عجیب خبره په وړو مسلو کې امام سي منو او په غټو مسلو کې چې هغه د کفر او د ایمان سره تعلق ساتي هغه کې امام سي نه منو نه دا عقیده د دین د مشرانو عقیده د زده کی چې الله کوم ذکر په عرش لپاسه او موږ قرآن په تفسیر کې زیب زیدي خبرې ته اشاره کړې ده به دې تفصیل نه شوتلې زیب ز الحمدلله کوم ځکه چې دې مسلې ته اشاره شوه موږ الته خبره کړې ده په دې باندې بشمار دلایل چې هغه موږ په ډیرو ځایونو کې جدا جدا بیان کړي اګه تاسو تفسیر د درسونه ووري نزدې په تاسو دلایل ملوي دي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها پویږي باغس چې ننوزي بزمکه کې او هغه چې روزي د دینه بزمکه کې څنګه ننوزي ها باران د وګو کې ننوزي دنه به کې پاتې کی به دغه قسمه قسم میوي خوراکونه خزاني معدنيات د تروزي الله به هر څه پوره وما ينزل من السماء او غچ نازلېږي د اسمان وبه باران ملائکه کوزي وما يعرج فيها او غچ خيجي باسمان کې ملائکه اسمانو ته خيجي کنه اعمال برخيجي د ټول الله ته پته ګور مفسرین وي الله دې سيونه چې ماته زمکه ولا معلوم دي او ماته اسمانونه ولا معلوم دي سيونه وي زمکه کې چې څنګه نوځي او د زمکه نه چې سره وځي د اسمان نه چې څه کوزيږي اسمان ته چې سره خيږي د ماته معلوم دي مطلب دا شو چې دا ورته معلوم دي نو به چې به څه کوزيږي خو ته معلوم دي وهو معكم اينما كنتم او غستاسو سره ده هر ځای چې تاسو دوس هغه خلک د دلیل پیش کی کوم چې الله په هر ذکر د الله په خبرو کې ټکراو راځي ها ټکراو خدای هغه چې په خبرو کې راځي چې درو وای
دې کنه ده کله یو شان خبره کوي کله بل شان کوي. و دې کې لک دغه آیت کې یو څوټه کې مخ کې الله سوي وې زب کم ځکه ما فارش له پاسه په خپل وی کنه وسوي چې تاسو کم ځکه زالته ما دې جمله به چې کومه جمله ده چې دا دی ویني تفسیر به واضح شي. والله بما تعملون بصير او الله باغ عملونو چې تاسو یې کوي لیدونکي دی. واضح شو کنه څنګه واضح شو؟ د لیدو په لحاظ الله تاسو سره دی دا ورېدو په لحاظ الله تاسو سره. او دا خبره ما تاسو مخ کې سوسو پیری کړې بیر د کوم سره یاد ساتي ګوره قیمتي خبره چې کوم ځکه دې خبر راشي چې الله تاسو سره دی په غایت کې به د علم تذکره لازمي د علم او د ورېدو د لیدو. نو مطلب دا شو چې الله وی ز تاسو سره یم زهر سینما زهر س اورم په دې اعتبار سره تاسو سره یم. عبد الله بن عباس عائشه رضی الله عنها عبد الله بن مسعود نور صحابه کرام هغه ټول د دې آیت پرونه کوي الله په عرش باندې دی. هغه ټول دې په تفسیر کوي وی الله په عرش باندې دی او دا غ علم د بندگانو سره دی. نو د الله ذات زمونږ سره نه او دا د الله به ادبی ده چې خالق دی په مخلوق کې دن نه د دنیا چې ټوله ده د څه ده مخلوق ده کنه ده الله پیدا کړی دی کنه. نو الله څنګه په دې دنیا کې دن نه دی؟ الله دې دنیا نه بره په عرش له پاسه دی. نو دې ویل چې الله هر ذکر دی نو بیا خو بعض مخلوقات ته په الله باندې لپاسه کړو او دا د الله د شان سره نه خای بلکې سبحان الله ګوره چې کله پوجي خبره کوي یا یو وړکه پولیس خبره کوي یا په سکول کې استاد خبره کوي چې ته دا کار ولې دي چې وې دا اډر د بری نه راغلی د کوم ځینه د بری نه نه د پوجي افسر یا د پولیس افسر چې د بری نه شي نه خو د مقام بره کنه نو د سره د بره ټکي خخ کوي. نو دغه شان الله سبحانه وتعالى چې دا غسر د خای چې غره د مخلوقات نه اوچت سبح اسم ربک الاعلى الله اوچت. او ګوره ته چې د عقیده مخایا چې الله کم ذکر خو ورتاسي و سوالو کده الله نه لا سوچت نه په دې سره کې اثر دي چې الله کم ذکر الله بره اسی وز د لاسونه برزي د سترګې برزي قدرتي خبره دي چې د شی چې سره الله رایت کی او د سوچ دې زمکه ته لړ شي چې د شی چې سره یا الله رایت کی خې طرف ته سوچ لړ شي یا الله رایت کی الله چې رایت کی سوچ به دې برزي چې الله رایت دې سوچ به دې برزي. الله تاسو سره دې چې تاسو کوم ذکر دې مطلب لازم نه چې الله ذات په هر ذکر ګورځ تاسو په مخلوق باندې مثال درکو. الله په عرش دی ذاتی او موږ سره د علم پر لحاظ دی او خالق دی. خالق پرې د زړه په مخلوق کې مثال خیمه نور اوس په مې موږ چې کوم چې ته موږ سره ذکر نه ذکر ها نو موږ سوایو نور زمنګ سره دی سپومې زمنګ سره دا او یې په کوم ذکر ای په اسمانونو کې نو چې مخلوق دي شي کې دی شي د خالق زور وړي نه ها نو په دې کې څه تعجب دی. اول دا خبره دی باز د ناشنا کوي چې الله په عرش دی موږ سره دی او الله په عرش دی څنګه چې هغه د شان سره خای او موږ سره دی د علم او د قدرت او د اولیدو او د لیدو په لحاظ پوه شو به مسله کنه دا ګور عقیده مسله ده دا بس پینګرو ته الله نه معلوم ګره. نو شکر وباسي چې الله سبحانه وتعالى تاسو ته د پاک عقیده درکړي ده خپل عقیده د قران او حدیث عقیده. امام ابن کثیر رحمه الله دغه آیت تفسیر څنګه کړي او هو معکم اينما كنت هغه وی رقیب علیکم مطلب دی چې الله ستاسو اعمالینی شهید علی اعمالکم ستاسو د اعمال اللهینی حيث کنتم و اين کنتم په کوم ځای کې جی الله تاسو ښکاری برا او بحرا کپه وچه کپه لمدی فی لیل او نهار کپه شپه کې او کپه ورځ کې الجميع فی علمه علی السواء دا ټول خبرې د الله په علم کې برابر دي. الله باندې اثر نه پرې باسي چې شپه ده او کا ورځ ده په وچه کې ده کپه لمده کې وتحت بصره وسمعه د الله د سترګو لاندې یعنی اللهینی وسمعه الله یوري ويسمع كلامكم ويرى مكانكم نو الله ستاسو خبر یوري او ستاسو زینی
ويعلم سركم ونجواكم او ستاسو پټي خبري ستاسو ښکارا ستاسو جرګي دار سره الله ته معلومي ندینه د عقیده واضح شو چې دې دا مطلب نه چې الله ته سره ته ورځي کې الله ذات هر ځای کې نه د الله علم په هر ځای کې مخې ته الله نور صفات مخفل بیانې له ملك السماوات والارض خاص دا غسر بچای د اسمانونو د زمکې ده وإلى الله ترجع الامور او خاص غتب واپس کیږي ټول کارونه د اسمانونو د زمکې بچای د الله سره او خاص ټول کارونه به هغه ته واپس کی د انسانان به واپس کی د کارونه به واپس کی د هر څه رب العالمین ته واپس کی د قیامت په ورځ او بیا به تلی لګي الله سوی ونضع الموازين القسط ليوم القيامه الله يمن بتلی لګو د قیامت په ورځ د انصاف او د عدل تلی بلګو بیا الله سوی فلا تظلم نفس شيئا نو د هیڅ نفس سره هیڅ ظلم نکي د هیڅ سره ظلم نکي هر څه الله ته واپس کی ګور دا وره وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين الله اذا شرشم وداني امر کس شي کنه به موږ راوړو شرشم وداني امر کس عملي الله يغم په قیامت ورځ موږ په دې تل کې اچولې نو هر څه کار دا واپسی بچاته کوي الله سبحانه وتعالى ته کوي سرستاو زما موتبم واپسی رب العالمین تکم دغینه بدل الله وی یولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ننباسی شپا پورز کی او ننباسی ورز پشپ کی وهو علیم بذات الصدور او غپو دے باغ خبرو چی بسینو کی دی دا دیزی پور اللہ سبحانه وتعالی خپل تعریفو کو نو استاد سوئی چی دومره غټ رب دے او دومره غټ صفاتی دی نو بی اللہ وی آمنوا بالله ورسوله ایمان روڑی پلا بانی او برسول داغ بانی چی دو مغٹ شرب دنبی اخو بی ایمان روڑی گر وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه او خرج کئی داغی مالنا چی گرزولی تاسو باغی کی نائبان یا واکداران اللہ اکبر دو خبری اللہ خی ایمان روڑی خرچو کئی مستخلفین فی آغا مال کی چاہو گر تاوستا پاتی کی نا نائبانی یوزی نبل رازی یوزی نبل رازی سنگ تعبیر او سنگ خبره ذکر حدیث کی رضی عبداللہ بن الشخیر رضی اللہ عنہ وی رسول سم دا آیت وی الہاکم التکاثر اللہ وی تاسو غافل کڑی حرس دا دیر والی چی مال دیر چی بچی دیر چی خزی دیر چی خوراک دیر چی دی حرس تاسو غافل کڑی دا اللہ نا نو رسول سم سوی بی حدیث کی یقول ابن آدم دا آدم بچه په مخه دا خبره کوي مالی مالی زما مال او زما مال نو آدم د بچی سره چې کینی دغه تذکره کوي دې کوي کنه او نن سبا هو الله لازم قبل تذکره نه آدم د بچی موضوع دغه غټه مالی مالی زما مال زما مال رسول الله سوي وهل لك من مالك الا اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت رسول سمید آدم بچیا سم مالی مالی کې ستا په دې خپل مال کې درې خبرې ستا دي دغه شک نشته کم چې دی خوړلې دا کم چې تا خوړلې ګنده ستا مال حقيقي په دې کې شک شته دا اوس په تاسو خوړلې دغه ساسو مال او لبست فابلیت او کم چې دی غوستي د زړې کړي دي دغه ستا مال او تصدقت فامضيت او د الله په لار کې چې رساله ګوري دي نو مخ کې دی الله تعالی ګلی دي
التجمع شوی دی هغه حساب بتته وی قیامت پرز دستا مال دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله امام مسلم دا روایت راوړي مخکې به روایت کې راځي وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. او د دې درې خبرونه علاوه رسول سم وی چې سدي نه د انسان بتیزي او تارکه للناس او د مال د خلکو دي. هیڅ شي دی چې مال زما او مال زما مال د چا دی؟ چاته مال پاتې شي دی؟ چا خپل مال ځان سره قبر لوړي سلسله روانه یره دومره مال ما سره جمع شوی دی او ځان لمي دومره مال جمع کړي او زما مال زما اکاونټ او زما بانک بیلانس دومره دی. په دې کې درې خبرې ستایي کمی چې خوللی کمی چې اغوستي او کم چې الله په دین لګولي بس دغه ستایي. څلورمه خبره وګبره نشتی نو ټول شکی خبره شکی ده کنه نو به مرګ راغی او مال دنه پاتې شو او هغه وارثان واغستو او تر رب العالمین ته مخامخ شو. سبحان الله په هغه مال باندې به انسان څه خوشاله شي چې حرام عذاب دی او حلال حساب دی. په یو سره څه خوشاله شي حرام څه دی عذاب دی او حلال حساب دی. نو په حلال باندې به تاسو حساب کیږي کا ګورئ څنګه دی ګټلې دی ولې دی ګټلې دی پس دی لګولې او حرام عذاب دی. نو سوچ د آخرت کوي فکر د څه کوي د آخرت کوي. اوس په دې مخ کې آیتونو کې د روان آیتونو کې الله سبحانه وتعالى درې اسباب ذکر کوي د ایمان درولو چې ایمان د دې له سره وړي او درې اسباب ذکر کوي د انفاق کولو د الله په لار کې خرچو کوي ولې د دې خبرو د لاس. فالذین آمنوا منکم نو هغه کسان چې ایمان راوړي د ستاسو نه وانفقوا او خرچه کړی دا لهم اجر کبیر د دې لپاره اجر لوی دی. اوس په دې بعد الله سبحانه وتعالى اسباب ذکر کوي درې وجې د ایمان او درې وجې د انفاق. اولنی وجه د ایمان وما لكم لا تؤمنون بالله او سوجد چې تاسو به ایمان نه راوړئ په الله باندې والرسول يدعوكم او حال دا چې پیغمبر دعوت درکې تاسو ته لتؤمنوا بربكم دې د پاره چې تاسو ایمان راوړئ پر خپل باندې. ناولنی وجه د ایمان دراوړو څه ده پیغمبر درغلی الله وی څنګه به تاسو ایمان نه راوړئ او پیغمبر درغلی دی او تاسو له دعوت ترکینه تاسو دا خبره نه منئ. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی ملائکه په الله باندې څنګه ایمان نه راوړي او غوی د الله په خوا کې او رسولان په الله باندې څنګه ایمان نه راوړي په باندې وحی نازلی او به صحابه کرامو ته وی او تاسو به څنګه په الله باندې ایمان نه راوړي او زره غلې متوسل دین بیانو الله وی تاسو څنګه ایمان به نه راوړي او پیغمبر درغلې تاسو ته دین بیانې د دې لپاره درغلې چې تاسو خپل رب باندې ایمان راوړي. او دوی موجه وقد اخذ ميثاقكم او الله غستدا مضبوط وعده استاسنا ان كنتم مؤمنين کچرت تاسو مؤمنان یې سبب دې ایمان دراوړو. الله وي څنګه به ایمان دراوړو تاسو لوز د الله سره کړه. دې دوه مطلب دي. یو بعض علماء چې لوز مراد هغه لوز دي چې آدم علی السلام کوم ټیم کې پیدا کړی شو نو هغه ټیم کې د ټول انسانانو الله سبحانه وتعالى لوز غستوي سره ربيم کنه موږ ټول ویلو ته زمونږ ربي. او دویم بعض مفسرین چې دې مطلب دی الله وی تاسو د کلمه ویل دي دا لوز نه دي موږ چې دا وی لا اله الا الله دا لوز دې الله سره کنه دي نو چې تاسو لوز کړی د الله سره نه څنګه به تاسو په الله باندې ایمان نه راوړئ. د دوه معنی په دې کې دنه پرتی هو الذي ينزل على عبده آيات بينات
الله غزات چرالیگی په بندخ پلبانی آیتنا اخکارا. دا دریم سبب دی چې الله قرآن نازل کړی ستاسو لپاره، ستاسو د هدایت لپاره. تاسو به څنګه ایمان نه راوړئ؟ په دې آیت کې فائدہ اولنی فائدہ ده هو الذی ينزل، الله غزاد ته چې نازل کړی دي، راکوز کړی دي. نو مطلب دا چې الله په کوم ځای کې دی؟ په عرش لپاسه دی کنه. دویمه فائدہ علی عبده په بنده خپل باندې. نو پیغمبر د الله سره بنده دی، نو بنده به د خالق درجه ته نه رسي. دریمه فائدہ آیات بینات ښکارا آیتونه چې څوک کوشش وکړي نو الله به د قرآن باندې پوه کوي. چې څوک کوشش وکړي نو د قرآن ښکارا آیتونه دي، واضح آیتونه دي، چې څوک کوشش وکړي. هدایتونه الله ولې نازل کړي دي؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، دې دپاره چې راوباسي تاسو د تیارو نه رڼا ته. که ته غواړې چې زه د ګمراهۍ د تیارو نه او د کفر او د شرک د تیارو نه بچ شم، نو دا قرآن به مضبوط رانیسي. رڼا هغه به د قرآن کې دننه ده. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، او یقینا الله پتا سبحانه خامخا شفقت کون کې رحم کون کې دې. د الله شفقت ته کنه او د الله رحم دې په موږ باندې چې پیغمبر را لېږلی، کتاب نازل کړي، نو هغه کتاب ښکارا او واضح ایتونه ول را لېږلی، او به پیغمبر دې سره لېږلی صلی الله علیه وسلم چې هغه ښکارا خبرې کوي، واضح خبرې کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هر هغه خبره چې تاسو جنت ته نږدې کوي هغه ما تاسو ته بیان کړی ده، او هر هغه خبره چې تاسو جهنم نه لري کوي هغه مې ته بیان کړی ده، جهنم ته نږدې کوي هغه مې ته بیان کړی. نو دین ټول بیان شي. نو دا د الله سبحانه وتعالی مهرباني ده او کنه ده الله سبحانه وتعالی مهرباني. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، او سوجد تاسو لره چې خرچنه کوي بلار د الله کې. ګیله ده سجل تاسو خرچینه کوي د الله په لار کې. په دې مخ کې ایتونو کې درې وجې د ایمان دراوړو، اوس به وجې ذکر کوي د څه د الله په لار کې د خرچه کولو. نو یو وجه ولله میراث السماوات والارض، او خاص الله لره میراث د اسمانونو د ځمکې دی. دنیا پاتې کیدونکې ده، نو خرچه وکړئ. دنیا پاتې کیدونکې ده، نو خرچه وکړئ. ولله میراث السماوات والارض، الله دا مال خو ستاسو هم نه دی چې تاسو پکې بخل کوئ، مال خو د الله دی. نو د الله په مال کې یو سړی د الله دپاره خرچه نه کوي. څومره عجیبه انسان دی. موږ له څومره نعمتونه راکړي رب العالمین، بیا راته ویلي دي وایي لږې پکې ورکوئ. هغه هم د ځان دپاره نه دي غوښتلي، وایي د فقیرانو له ورکوئ. نو د الله په مال کې موږ د الله خبره نه مانو. نو پرې دومره نعمتونه کې موږ د الله په دین باندې خرچه نه کوو، حالانکه موږ دا منو چې دا نعمتونه موږ له چا راکړي دي؟ د الله سبحانه وتعالی راکړي. دویم سبب د الله سبحانه وتعالی رضا که تاسو حاصلوئ، د الله رضا چې حاصلوئ نو په دین باندې به څه کوئ؟ خرچه به کوئ. ځکه چې د الله رضا حاصلول لازم دي او دا حاصلیږي په خرچه کولو باندې. دریم سبب لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نه دی ستاسو نه هغه څوک چې خرچه کړې ده مخکې د فتح د مکې نه او جهاد کړی دی. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا، دغه کسان لوی درجه ولدي دغه کسانونه چې مالونه لګولې دي من بعد ورستو د دینه وقاتلوا او جنگ کړي دي. صحابه کرام په درې قسمه دي.
یو هغه چې صلح حدیبیه نه مخکې ایمان راوړي، یو هغه چې فتح مکه نه مخکې ایمان راوړي، صلح حدیبیه نه بعد. د دویم قسم دی. او دریم قسم د فتح مکه نه بعد. اولنی قسم صلح حدیبیه نه مخکې ایمان راوړي. دا د ټولو نه اوچت صحابه کرام دي. د صلح حدیبیه نه مخکې ایمان راوړي او خرچې کړي او جهادونه کړي. د صلح حدیبیه نه بعد ایمان راوړي، فتح مکه نه مخکې ایمان راوړي او جهادونه کړي او خرچې کړي. دا په دویم نمبر غوره خلک دي. په دریم نمبر هغه دي چې د فتح مکه نه بعد ایمان راوړي، جهادونه کړي او خرچې کړي. دا ولنی ولې ټول نه غوره دي؟ ځکه چې باور کې حالات سخت. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ولې په صحابه کرام کې غوره صحابي دی؟ ځکه چې هغه په هغه ټیم کې د رسول سره مرسته کړې او چې د رسول سره مرسته کوونکی نه و، او په هغه ټیم کې مال خرج کړي چې د رسول سره څوک نشي ملګری نه و چې مال خرج کړي. نو ځکه دغه درجه به اوچته ده. نو کوم صحابه کرام چې رسول حدیبیه نه مخکې خرچې کړي او جهادونه کړي، دوی په سختو حالاتو کې د رسول سره مرګرتیا کړې، دغه درجه اوچته. دینه دا مسله ثابت شوه چې په سختو حالاتو کې د الله په دین خرچه کول د سره ثواب خډيري. بیا الله سوي وکلا وعد الله الحسنى، او هر یو سره وعده کړی د الله د جنت. حسنى مراد جنت. ندیږي کې خله بند کړه د هر هغه انسان چې په صحابه کرام باندې اعتراض سوچ کوي. الله وی سیده چې خپلو کې د دوی درجې دي، خو ګوره ټول جنتیان دي، ټول سری جنتیان دي. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې سوی لا تسبوا اصحابي، زما په صحابو به کنځلې نه کوي، بدر دې بنوي. فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهب، کله تاسو کې وسړې په مدینه کې چې احد غر دې د دې امر سره زر د الله په لار کې ورکی، ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. نو د تاسو د احد غر امر سره ول کور د الله په لار کې د صحابه کرام او یو چون یا نیم چون صدقې ته نه رسي. دونو چت خلک ته په صحیح بخاری کې د روایت د شیعگان، روافض، نواصب، ټول گمراه خلک دي صحابه کرام بصریږي. او چې کم سړی جبا په صحابه کرام باندې چلی دا، نو پوه چې دا سړی د ایمان نه خلاص شوی، د ایمان نه پاک دی. چې باغ او چتو انسانو باندې سړی جبر کولاو کی او باغو باندې اعتراضات کوي او باغو به سي بدر دی، باغو به سي سپکی وي. او دا مذهب د شیعگانو دی، په صحابه کرام به سپکی وي او بدر دی وي. او زما دا رائے ده چې د شیعگان مشورول غواړي په دی باندې، په صحابو به کنزل کوونکی په دینو مشورول غواړي. ده بیا به ټول خلکو نفرت پیدا شي، ځان له نوم شیعه خو د دې روافض په صحابه کرام به هر ما خام دوی کنزل کې د دوی دین دی. ولعیاذ بالله. والله بما تعملون خبير، او الله باغ عملونو چې تاسو یې کوي خبردار دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، سوک دی هغه سړی چې قرض ورکړي الله ته قرض ښایسته، فيضاعفه له وله اجر کریم، نو دو چند به کی داغه د پاره او داغه د پاره اجر عزتمند دی. وصلی عام ترغیب ورکړي د صدقې طرف ته. سوک داغه سړی چې قرض به ورکړي چاله؟ الله له. الله اکبر. الله دې ضرورت غو نه لري زموږ قرضو ته چې زمونه قرضې غواړي. وی که څوک ورکړي د الله په لار کې، الله ول دو چند ورکړي او غټ اجر بول ورکړي. دا آیت چې کله نازل شو، نبی د ابو الدحداح رضی الله عنه واقعه، ابو الدحداح رضی الله عنه اخبار شپږ سوونه به کې د واقعه مخکې تفصیلا بیان کړو. وی یا رسول الله، الله قرض غواړي؟ وی او قرض غواړي. یا رسول الله سره مخ کې رسول زم ته ویلا سره مخ کې رسول الله سره مخ کې الله سبحانه کې خو یا رسول الله د شپږ سو داونه د بغټول الله لپاره، د ټول الله لپاره. الله دې زمونه دا خبره غواړي چې موږ دغه په لای کې خرچو کوم نه کوو.
بیا لاړ خپل بچی راویستو اما شمانانو په کور کې لوبي کولې هغه راویستو هغه په جیب کې کجوري پرتې وي هغه ته گزار کړ ویل الله لپاره ام الدحداح رضی الله عنها خپل خزه بهر نه واځي ګروزي باغ می خرج کړي وي بچای خرج کړي په الله می خرج کړي هغه د دین نوازو کبو الدحداح وینند تجارت وګند وګټله صحیح تجارت نه وکړو شپږ سو ونی په یو ځای باندې رب العالمین لور کړي او موږ ته کې له سوريالوي کوم موږ ته له سوريالوي نه بیا موږ له سره راکې موږ له به راکې څنګه به راکې ځکه دومره پریاد ورته وکړي موږ دې زلو وسوځي نه کوم ته له سوريالوي نه بیا موږ له سره راکې موږ دین خوښته هغه جنت مخوخته جلیسی په صرف دعاګانو باندې ملوي شنو بس من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا دا قرضه حسنه ده رب العالمین با د چند د قیامت پورې د تاسو له درکې خرچه به کوي الله بدر کې کنه الله سبحانه وتعالى موږ ټول له توفیق راکړي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات فغورز چتبوین مومنان سړي او مومني خزي پکم ورځ قیامت ورځ ځکه چې دا قرضه چې به دوچند کیږي پکم ورځ به دوچند کیږي قیامت ورځ کا اجر غټ اجر به ملوي قیامت ورځ الله اکبر نه الله وي په دغه ورځ هم په دغه ورځ چې دا قرضه به دوچند کیږي په دغه ورځ به توین مومنان سړي او مومني خزي خاصه حالت بی یسعى نورهم بین ایدیهم و بیایمانهم منډي بوي رڼاګانې دا غوي مخې دا غوي ته او خیتر قنو دا غوي ته په پولیس سیرات چې تیری نو پولیس سیرات باندې رڼا ته ضرورت دی کنه د ایمان رڼا ته ضرورت دی الله سبحانه وتعالى وی دا رڼاګانې به دغه مخې ته منډي وی لار به وته رڼا کړي خې طرف ته به رڼاګانې منډي او طرف نه به رڼا او پولیس سیرت باندې به تیری او دا رڼا به د ایمان مطابق د چا رڼا به د غر امري د چا رڼا به د ونی امري د چا رڼا به د ګوت به سر کې معمولی کله بلګي کله وبندي او دوی ته وسویل کیږي بشراکم اليوم جنات ولکیږي باغویته زیر استاسو نورز جنتون دی تجری من تحتها الانهار چی بیگی بلاندی داغین ولی خالدین فیها همیشه بی باغی کی جنت تذکره وشو کله چې ابو الدحداح رضی الله قرضه ورکړه رسول سموي سخ کلی ونی ابو الدحداح د پر په جنت کې یو روایت کې راځي وې د سی ونه د ابو الدحداح په جنت کې چې داغي ویخ د یاقوت او د مرجان نه جوړ شي د قیمتي کاني چې یاقوت او مرجان د دې ملغلرونه داغه د دې ونه غویخ او غسټه جوړ شي ولې ځکه چې الله سبحانه وتعالى لپاره ورک ذلك هو الفوز العظيم دغه کامیابی لوی کامیابی ده يوم يقول المنافقون والمنافقات فغرت ويب منافقان سري ومنافقي خزي للذين آمنوا أغكسانوا تجيماني روڑدين انظرونا انتظار کئی منگتا نقتبس من نورکم چی واخلو منگا درنا استاسونا درنا کافرانو تخونی ملاویگی کنا مؤمنانو تم ملاویگی او منافقانو تم لگا ملاویگی لگا و ترسم ملاویگی ظاهره کې کلمه ویلې وګنه لګرنا بر دې سره نو دوی وسم په خوشحالي به د پولیس رات روان شي یو ولته وګورم چې منافقت کارو کو کنه دنیا کې خپل مزي وکړي او اوس د دې سره چت روان یو
جنت ته روان لکه معمولي غونته کې رڼا بوتي د دوی رڼا په دې منځ کې ختم شي لکه رڼا ده ابا ختم شي نو دوی بچي وي مؤمنانو ته لک صبر وکړي چې تاسو نه لګ رڼا واخلو قيل ارجعوا وراءكم وبولشي واپس لاړ شي رستو خپلته فالتمسوا نورا نو ولټوي رڼا واپس لاړ شي شاته دې دوه مطلب دي لاړ شي دنیا ته درنه به کوم ځای کې ملاوي ده دنیا دلته وسنه ملاوي دنیا کې دې سکړی دلته به ملاوي نه دلته وسکیږي نه یا مطلب دا چې لاړ شي ارض محشر ته کوم ځای کې حساب کتاب شي هغه ځین رڼا راوړي एकदम دوی په دې خبرو کې الله اکبر الله سوي وي دیو بل سره دوی په دې باس کې لګي فضرب بينهم بسور له باب نو بواله شي بمز د دوی کې یو دیوال چې هغه لره په دروازې ومنځ کې بچانه کې یو غټ دیوال لشي او په دیوال کې بدن دروازې د مؤمنانو په دروازې نه نوځي باطنه فيه الرحمة دنن بباغي كي رحمتي وظاهره من قبلي العذاب او د بهر د طرف داغين عذابي نو دن سدي دن جنت ته مؤمنان په جنت ورننه بار سوک پاتې شو منافقان په جهنم ته خدوی په بار نه بیم چغي وي هغه نه وته ينادونهم دوی چغي وي غويتا الم نكم معكم اي نو منګه ملګری تاسو منګه یو بری خو دوی مخ تاسو مرګریو قالوا وي بوتا وي بلا هاو ظاهر کې تاسو وي هم مرستازو کې سو ولكنكم فتنتم انفسكم مگر تاسو فتنه کې چولې و ځانونه خپل وتربصتم وانتظار مکړو پس انتظار کیو چې کله به مسلمانانو باندې فتنه راځي کله به دوی باندې چې د تبعی راځي منافقان پر انتظار کیو کنه ورتبتم وشكنا کړیو تاسو په دین کې مشکونه کو وغرتكم الاماني او دوک کړی وای تاسو ارمانونو ارزګانی ارمانونو استاد ټول حتى جاء امر الله تر دې چې راغی حکم د الله وغركم بالله الغرور او دوکا کړي وي تاسو په الله باندې دوکا درکون کې شي فاليوم لا يؤخذ منكم فديه نن بنا غستې کېږي تاسو نه جرمانه ولا من الذين كفروا او ندا کسانو نه چې کفر کړي هیڅ جرمانه به دغه ورځ نه قبلي چې سړی زب جرمانه ورک سوره بقره کې الله دا خبره کړي چې نه یو نفس ته بل نفس نه عذاب کومولای چې زما مال دي عذاب راکړي شي نه مال چلی او نه د کافرانو د پرس سفارش چلی او نه زور چلی څلورونه خبرې نه چلی مأواكم النار زيدو سيدو استسور دين هي مولاكم دا مددگار استاسو دے وبئس المصير او بد زید ورگر زیدو کم زیره جهنم دا خبره به مؤمنان منافقانو تک چې او ظاهر کې وته سومنګ سره وای خو ځانم په فتنو کې چولو شکونم کول انتظارم کو چې کله مسلمانان تباکی او بل دا چې پرمانونو کې پراته وي نو تاسو دوک شي وي د الله نه او دوک کړي سوي د بچو دوک کړي وي د مال دوک کړي وي د دنیا دوک کړي وي په دې سوچونو کې تاسو پراته وي چې د مال او د دنیا د به شي نو تاسو دا خبره ده ساتي چې چرته به د دنیا باندې دوک نه شي قیامت پر د جرمانی د ټول دنیا او د کې چې سړي چې د الله لور کې به دي نشي بچ کې نو نن
د عمل ورځ ده او سبا د څه ورځ ده؟ د حساب کتاب ورځ ده. نن بازار ومشتي، سامان ومشتي، بازار کې سودا شتي او پیسې مشتي. سبا بیا نه بازاري او نه سودای او نه پیسې هیڅ باندې. نن ورځ چې تاسو الله سره تجارت وکړئ، په الله سبحانه وتعالی باندې د ور نه ځان آزاد کړئ، په جنت وګټئ. کوشش به کوئ که نه به کوئ؟ الله سبحانه وتعالی موږ ټول له توفیق راکړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو، او الله سبحانه وتعالی دې موږ په هغه خلکو کې شمار کړي کوم چې په پول صراط باندې اوړي، او الله سبحانه وتعالی موږ د منافقت او د منافقانو د صفاتونو دې الله موږ لري ساتي. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.